19 څپرکی د تریاکو جګړه. د 2006 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ماسي فرګوسن د فارم تراکتورونه په قطار د هلمند د سپیرې خاورې د تریاکو په پټیو کې روان و. د تراکتورو شا پسې راکول تړل شوي و څو د تریاکو د غنیم پاخه شوي فصلونه واړوي. تر هغه ځایه چې تراکتورونه تللی شول لاړل او پاتې نور د هغو مسلح پوځیانو لخوا چې ډانګي په لاس کې و او په نریو لارو د کوکنارو په پټیو ورګډ و له منځه یوړل شول. د کوکنارو د له منځه وړلو دغه عملیات د هغه ماموریت پیلامه وه چې د تریاکو د منځه وړلو په برخه کې د امریکا لخوا د سیند د نڅا د عملیاتو په نوم په لار اچول شوی و. دغه 2 میاشتنۍ تصفیوي پروسه چې افغان حکومت او امریکا په ګډه مخ ته وړله داسې طرحه شوې وه چې افغان امنیتي ځواکونه به د تریاکو کښتونه او غوټې له منځه وړي. امریکایي پوځیان د چارو نظارت او لازمه لارښوونه کوي او همدارنګه دغه پروسې لګښتونه د تل په څیر د امریکا د مالیه ورکوونکو په غاړه دي. افغاني کوکنار چې له هغه څخه افیون یا تریاک ترشح کیږي د نړۍ په بازار کې څو لسیزې حاکم مخدره توکي و. وروسته له هغه چې امریکا په افغانستان یرغل وکړ دغو توکو کښت او تولید لا زیات شو او لامل یې هم دا و چې محلي بزګرانو د طالبانو له قیودو تر ازادېدو وروسته آزاده فضا غنیمت ګڼله او د دغه پیسو نه بعد په کرلو کې زیاتوالی راوست. په 2006 میلادي کال کې امریکایي چارواکو اټکل وکړ چې د افغانستان د اقتصادي تولیداتو 3مه برخه تریاک دي او چې د نړۍ د تریاکو 80% تر 90% برخه جوړوي. د تریاکو د کښت زیاتوالی د طالبانو له بیا راستنېدو او احیا سره د مصادف و. د بوش اداره دغې پایلې ته ورسېده چې د تریاکو غیر قانوني پیسې به د طالبانو د بیرته په پښو درېدلو لامل شي. نو له همدې لامله یې د هغو پر ضد عملیات پیل کړل. په پای کې په هلمند او د افغانستان په نورو ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت او پټي له منځه یوړل شول. همدا چې د سیند نڅا عملیات پیل شول افغان او امریکایي چارواکو هغه ستره لاسته راوړنه وبلله او په دې برخه کې یې د بریاو خبر ورکړ. د هلمند تازه ګمارل شوي والي محمد داود وویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به په ټول هلمند کې د کوکنارو پټي نور ونه وینئ. همدارنګه د 10 غرنۍ فرقې مشر تورن جنرال بنجامین فرانکلي وویل چې د عملیات ډیر هیله بښونکي وو او د یوې ښې راتلونکي شګون وو. د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ تزار جون والټرز د همدې عملیاتو په بهیر کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه. کله چې نوموړی واشنګټن ته راستون شو نو رسنیو ته یې وویل چې وضعیت هلته مخ په ښه کېدو دی او دا چې ډیر زیات پرمختګ شوی. نوموړي همدارنګه د تریاکو ضد مبارزه کې د هلمند والي محمد داود رول وستایي او ویل چې هغه د تریاکو په جګړه کې تل په لومړۍ کرښه کې وي. نوموړي د دې ولایت له مذهبي مشرانو، بزګرانو او محلي چارواکو څخه په دې برخه کې مننه وکړه. ویل چې د تریاکو په محوه کولو کې دوی ټولو فعاله او مثبته ونډه اخیسته. خو دا ټول دروغ و. د سیند نڅا عملیات له هر اړخ ناکام او غیر مؤثر و. په بېلابېلو مرکو او ډیپلوماټیکو مرکو کې امریکایي چارواکو دغه عملیات بې ګټې ګڼل او ویل یې چې په ضعیف او غیر اغېزناکه بڼه طرح شوي وه. ډګرمن مایکل سیشلر چې په دغه عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره او لارښوده کاوه وایي چې د خبر کاملا بې بنسټه ده چې د عملیات موفق او بریالي وه. هغه زیاتوي دا ټوله پروسه یو ریشخند او ډرامه وه. هغه وایي چې تراکتور به په پټیو کې ښخ و او بولډوزر او نور نظامي موټر به ډیر وخت د عملیات په وخت کې خرابېدل او همدارنګه په ډانګیو د کوکنارو د نباتاتو وهل او له منځه وړل هم ګټور تکتیک نه و. له بل لوري د دغو عملیاتو په اوږدو کې د اپریل په 24مه د امریکایي بهرنیو چارو د وزارت ویکرۍ الوتکه چې 14 کسان پکې ناست وو او ډېر یې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د بنسټونو کارکوونکي وو په هلمند کې له یو خام کور سره د ټکر په پایله کې وغورځېدله. که څه هم هغه وخت امریکا او ناټو وویل چې یوازې 2 اوکرایني پیلوټان پکې وژل شول، خو محلي سرچینو وروسته تایید کړه چې د تصادم په ساحه کې 2 افغان نجونې هم وژل شوې وې. یو بل امریکایي ډګروال چې د سیند نڅا عملیات یې تسهیلول وایي چې د دغې پیښې له دغه څو چنده زیات و چې اعلان یې شوی. هغه وایي چې کله زه دې پیښې ځای ته ورغلم نو 50 کسه یوازې د همدې کورونو میشت خلک وژل شوي وو. همدارنګه په یوه بکسه کې یو شمېر سیاسي محرم اسناد وو او 250,000 ډالر چې د همدې عملیاتو د لګښتونو لپاره رالیږل شوي وو له منځه تللي وو. دغې پیښې په ډاګه کړه چې دغه عملیات څومره بې فایدې او بابیزه وه.
وینسټډ وویل د عملیاتو په پای کې ما احساس کاوه چې کوم څه مو لاسته نه دي راوړي. له هغه بدتر دا چې کله د کوکنارو فصلونه ورسېدل نو د هغه روزل شوي ټیم چې له افغان امنیتي پوځ څخه جوړ و او د همدې لپاره ګمارل شوي و ټول پټ شول او بیا حاضر نه شول. په یو ډیپلوماټیک لیک کې راغلی و چې د کوکنارو له منځه وړونکي ټیم چې د 1500 نفر و په آخر کې 100 نفر پاتې شول او نورو ټولو خپلې دندې پرېښودې. د دې تېښتې لامل دا و چې دوی ته د کوکنارو د کروندګرو لخوا وړاندیز شوی و چې د دولت د معاش څو چنده نورې پیسې درکوو خو تاسې د کوکنارو حاصلات له منځه مه وړئ. د دغې بدنامۍ د پټولو لپاره افغان حکومت په دروغ اعلان وکړ او د اړول شویو پټیو په شمیر کې څو چنده مبالغه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ډیپلوماټیک لیک کې واشنګټن ته د خبر ورکړ چې یوازې یو څو د کوکنارو پټي له منځه وړل شوي او د افغان حکومت په هغه احصایې شک وکړ چې په دې برخه کې مبالغه کړې وه. خو له دې سره هم د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چې دغه عملیاتو ته د ستر بریالیتوب جلوه ورکړي د امریکا کانګرس ته د افغان حکومت خبرې کړي شمیرنې وړاندې کړي. خو د سیند نڅا عملیات د بزګرانو په غوسه کول او بیزاره کولو کې ډیر زیات بریالي و. افغان بزګرانو د دې لپاره چې د کوکنارو د پټیو اړوونکو کسانو او ټراکټورونو ته زیان واړوي په کور کې جوړ کړي ماینونه په پټیو او نور ځایونو کې ځای پر ځای کول. اکثر یې امریکا په دې ملامته ګڼله چې د دوی ژوند یې ور تباه کړ او د عایداتو منبع یې ور خرابه کړه. دوی ویل چې امریکا د داسې حاصلاتو د نابودولو په لټه ده چې تر ټولو زیات مصرف په غربي هیوادونو کې لري. وینسټډ وویل اکثره وخت بزګرانو دا پوښتنه کوله چې ډګروال صاحب موږ نه پوهیږو چې تاسو ولې داسې مواد له منځه وړئ، داسې حاصلات محوه کوئ چې ستاسو ولسونه یې تقاضا او غوښتنه کوي. امریکایي چارواکو په دې وروسته پوه شول چې د سیند نڅا عملیات تر ډیره حده په ناوړه توګه وکارول شول، ځکه د هغو کسانو پټي چې له افغان حکومتي چارواکو سره په جوړ او هغوی ته به یې پیسې ورکولې له منځه نه وړل کېدل، بلکې اکثر به د هغو کسانو د کوکنارو حاصلات محوه کېدل چې په دولت کې به یې رقیبانو لوړ مقامونه درلودل او په دې سره به یې د دوی د حاصلاتو په له منځه وړلو دوی ضعیف او کمزوري کول. د مې په 3 نیټه د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره په کابل کې د امریکا سفیر د واشنګټن لوړپوړو ته د هلمند د والي له مرستیال او د پولیسو له قمندان څخه شکایت وکړ او هغه یې د ډیرو فاسدو چارواکو په نوم یاد کړ. هغه دا هم وویل چې په هلمند کې د کوکنارو اصلي کمربند لا هم محسن او محفوظ دی او لا یې هم د وباله چې د دې ځمکو خاوندان زورور قومي مشران دي چې له ځینو حکومتي چارواکو سره یې لاس یو کړی او هغوی ته هم په دې تجارت کې زیاتې پیسې ورکوي. هغه زیاته کړې وه چې افغان پولیسو هم له خلکو څخه د رشوت په بدل کې هغوی ته د کوکنارو د نه تخریبولو ژمنه ورکړې وه چې دغه کار هغه امریکایي چارواکي هم په فساد تورنېدو ګواښ سره مخ کوي چې له دوی سره د سیند نڅا په عملیاتو کې همکاران وه. جګړن ډیوګلاس روس چې د افغان پوځیانو لپاره د امریکایي ملکې سلاکار و د سیند نڅا عملیات غیر قانوني بولي. هغه وایي که یو څوک د بل چا کور لوټي د پیسو سرچینې له منځه وړي او ته د داسې کسانو لپاره امنیت نیسي، دا په دې معنا ده چې ته هم په جرم کې ورسره شریک یې. نوموړي د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل باور وکړئ چې د دغه عملیاتو تر تمامېدو پورې زما په سر کې سپین ویښته را پیدا شول. د کوکنارو د له منځه وړلو عملیاتو تر ټولو زیات هغو غریبو بزګرانو ته زیان ورساوه چې په حکومت کې قوي واسطه نه درلوده او نه یې دومره پیسې درلودې چې د رشوت په توګه یې د خپلو حاصلاتو د ژغورلو لپاره ورکړي. نو دوی تر زیانمنېدو او بې زیارېدو وروسته د طالبانو لیکو ته د ورتګ ډېر زیات مستعد او متحرک کسان وه. نګروال ډومینیک کاریلو چې د عملیاتو په اوږدو کې د افغان امنیتي واحد همکار و وایي چې د هلمند 90% وګړو د عاید سرچینه همدا د کوکنارو تولید تشکیلوي، خو موږ اخته وو او همدا مو ورته خرابوله. هغه زیاتوي نو دوی باید خود ځي او ستا د وژلو لپاره به سلاح راپورته کوي ځکه تا تمام ژوند ور خراب کړ. دوی اولاد او کور او کورنۍ لري چې باید پیسې ورته راوګټي. هغه بزګران چې په داوطلبانه بڼه په جګړې ته نه تلل مجبورېدل به ځکه د دوی کاروبار داسې و چې هر کال به یې له یوه قاچاقبر سره قرارداد لاسلیک کاوه چې پر بنسټ به یو فصل کې قاچاقبر د ټاکلې اندازه تریاک تولیدول. کله چې د دوی حاصلات د دغو عملیاتو په پایله کې له منځه لاړل نو قراردادي به بزګر له مرۍ راونیوه چې ما دومره پیسې درکړې زما مال دې څه کړ. په دې هکله به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر ارشد مشاور د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل دا بېوزله بزګران به قاچاقبرانو مجبور کړل ځکه قاچاقبر ته دا پروا نه کوي چې د بزګر حاصل اوبه وړی که امریکایانو تخریب کړی. هغه یوازې تریاک غواړي او که بزګر یې ور نه کړي نو دی ورته وایي چې
یا راشه له موږ سره یو ځای شه، یا چې د امریکایانو ټغر ورټول کړو او یا دې له ټولو اولادونو او فامیل سره یو ځای وژنم. هغه وایي موږ په دې کار سره تمام ولایت په عذاب کړی و چې پایله کې هلمند وچاود. د سیند نڅا له عملیاتو مخکې په هلمند کې د طالبانو شمیر کم او جګړې هم په ندرت سره پیښېدې. خو وروسته له هغې چې دغه عملیات په لاره واچول شول، د طالبانو شمیر په هلمند کې مخ په ډېرېدو شو. د امریکا سفیر نیوم د می میاشتې په 3 نیټه په یوه لیک کې وویل چې هلمند ته د طالبانو د راماتېدلو یو علت شدید د کوکنارو له لارې دوی ته د ورتلونکو ګټو ساتنه ده، او بل لامل یې د هغو بېوزله خلکو په منځ کې شهرت او محبوبیت ترلاسه کول او بالاخره هغه ته د خپل ځان لوري ته راجذبول وي چې د دغو عملیاتو له کبله زیانمن شوي وه. 2 اونۍ وروسته امریکایي پوځیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار د امنیت په هکله راپور کې وویل چې وضعیت ډېر ترینګلی او مخ په خرابېدو دی. په همدې وختونو کې د تصادف په تقاضا د ناټو د پوځیانو د تغییر او تبدیل په هکله د نوې هوکړې پر بنسټ د هلمند ولایت امنیت د برټانوي ځواکونو په غاړه شو. کله چې څو اونۍ وروسته برټانویان هلمند ته راغلل، نو ځانونه یې په ډېر سخت او غیر چمتو حالت کې ولیدل. د کینټوچي ملي پوځ غړي سلشر د همدې تلفاتو په هکله وویل څنګه چې موږ دغه ولایت برټانویانو ته تسلیم کړ، نو یوې اونۍ نه وه شوې چې د مرګ ژوبلې په کچه یې خورا زیات ډېروالی راغی. هغه وایي د قاچاقبرانو هجوم او طالبانو د بریدونو د اوړو شدت حالات ډېر کړکېچن وه. عامه ولسونو ته د افغان حکومت امریکایي چارواکو د ستاینو او ډاډونو سربیره د سیند نڅا عملیات یوه فاحشه ستراتیژیکه تېروتنه وه چې په هلمند کې د نوي افغان حکومت لپاره د باور د راجلبولو او په طالبانو د مخدره توکو څخه د ترلاسه کېدونکو سرچینو وچولو پر ځای دغه ولایت د پاڅون او جګړو په یو مرکز بدل کړ. د دغه تېروتنې تاوان د جګړې تر پایه د افغان پوځ، ناټو او امریکا پرې کړ. څو نسلونه کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو بېلابېل ډولونه لکه سومینیفیرم کوکنار کرل کېږي. کوکنار معمولاً په ګرم وچ اقلیم او کم اوبو کې ښه وده کوي، په ځانګړې توګه د هلمند سیند په دره کې چې د امریکا د مالیاتو په برکت او مټ په 1960 میلادي کلونو کې د سړې جګړې په وخت د USAID لخوا د اوبو لګونو ویالو د ګڼې شبکې په توګه رغول شوی وه، څو په دې سیمه کې د پنبې او نورو نباتاتو کښت ته زمینه برابره کړي. د کوکنارو ګلان تر رسېدو او پخېدو وروسته د سپینو ګلابي، سرو او جګیري رنګونو په لرلو سره یو جادویي منظر رامنځته کوي. وروسته له هغې چې ګلان یې توی شي، د دغه نبات په ساقه غوټې راخیږي. دغه غوټې د هګۍ په اندازه وي چې په وخت سره نورې هم غټېږي. کله چې پختګۍ ته ورسیږي، نو بزګران یې د خپل مهارت په کارولو سره سوری کوي تر څو خشخاش یا د تریاکو شیره ترې راوباسي. دغه شیره د افغانانو لپاره د پیسو غونډې ده چې د نبات له غوټې رابهیږي. د سبزیو میوو په خلاف د تریاکو شیره نه چینجي او نه نور افت وهي او نه هم خرابېږي. په ډېر اسانۍ سره زیرمه او ترې لرې ځایونه انتقالیدی شي. قاچاقبر دغه شیره خپلو مرکزونو یا د تصفیه کوونکو خونو ته وړي او هلته مورفین، هیروین او نور نشهیي توکي ترې جوړوي. د افغانستان افیون د نړۍ په بازارونو کې خصوصا اروپا، ایران او نور اسیایي هیوادونو کې ځانګړی نوم او تقاضا لري. د مخدره توکو یوازینی بازار چې د افغانستان افیون چندان تسلط نه پکې لري امریکا ده، ځکه چې هلته د مکسیکو افیون بیا نوم لري. خندونکې او جالبه دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې یوازینی حکومت چې د تریاکو کک او تولید یې راکم کړ د طالبانو حکومت و. د 2002 میلادي کال په جولای میاشت کې چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې لرلې، طالبانو په یوه سترګه معیوب او منزوي رهبر ملا محمد عمر امر وکړ چې د افیونو تولید د اسلام دین خلاف کار دی او باید مخه یې ونیول شي. د طالبانو د حکم او امر له ویرې ډېری بزګرانو د تریاکو کښت ترک کړ چې دغه کار د نورې نړۍ حیرانتیا راوپاروله. د ملګرو ملتونو اټکل پر بنسټ د 2000 میلادي او 2001 میلادي کلونو ترمنځ د دې هېواد د تریاکو تولید 90% کموالی وموند. دغه کار له یوه لوري د افیونو د نړیوال بازار غوسه او ګیله راوپاروله او له بل لوري یې د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه ورسوله. کلونه وروسته خلکو هغه اقدام ستایه او د امریکایي او افغان حکومت امکانات او مدیریت ته چې کم راغلي و حیران و. د زده شویو درسونو مرکې ته د کندهار پخواني والي توریالي ویسا په دې هکله وویل: ملا عمر په حق حالت کې وکولی شول چې د یو امر له لارې په ټول هېواد کې د تریاکو کښت ودروي، خو اوس بیلیونونه ډالر راغلل او د نشهیي توکو ضد وزارت مو جوړ کړ، خو بیا هم هیڅ مو ونه شوی کولی، حتی په کښت کې لا زیاتوالی هم رامنځته شو.
طالبانو تمه لرله چې د افیونو په تولید کې کمښت په واشنګټن دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره بشري مرسته وکړي، خو دغه هیلې هغه وخت له خاورو سره خاورې شوې چې القاعده د افغانستان له خاورې په ناوړه استفادې د 9/11 بریدونو ترسره کړل. وروسته له هغه چې امریکې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې نظامي یرغل وکړ او طالبان یې له واکه ګوښه کړل، افغان بزګرانو بیرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړه. امریکایي چارواکو پوهېدل چې دا ستونزه به د واورې د توپ غوندې د وخت په تېرېدو سره نور هم غټېږي، خو په دې اړه چې پر وړاندې یې باید څه اقدام وشي، توافق او تفاهم ته ونه رسېدل. امریکا یوازې په دې غرقه وه چې د القاعدې غړي څنګه راګیر کړي. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت په دې کې بوخت و چې د افغانستان نوي دولت ته وحدت ور وبخي، که څه هم د تریاکو د کښت او په افغانستان باندې د امریکایي نظامي برید کومه مستقیمه اړیکه نه لرله، خو امریکایي د کانګرس غړو ډېر ژر دغه مسئله راواخیسته او له بوش څخه یې وغوښتل چې د تریاکو انتها ته لومړیتوب ورکړي. امریکایي ډیپلوماټ مایکل میټرینکو چې پخوا د ایران د یرغمل شوي ډیپلوماټانو په منځ کې و او له هغه ځایه ژوندی راخلاص شوی و، په دې هکله وایي یو دم د کانګرس غړو د کوکنارو مسئله جدي ونیوله. نوموړي د ډیپلوماټانو په شفاهي تاریخي مرکې کې د هغه کانګرس غړي سرتنبګي ته اشاره وکړه چې په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته سفر وکړ او په کابل کې د امریکا سفیر سره یې د کوکنارو د مسئلې په هکله کورونه بند کړل. میټرینکو وایي ما ورته وکتل او ورته ومې ویل چې او وکیل صاحب زه دلته په سفارت کې یو دانه سم او کار اخیستو وړ تشناب نه لرم چې حاجت پکې پوره کړم او له یو تشناب څخه 100 پوځیان په شریکه ګټه اخلي، خو ته بیا هم شلی او وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت پای ته ورسوم، نو په څه شي پای ته ورسوم؟ ولسمشر بوش د ملګرو ملتونو سازمان او اروپایي هیوادونو ته په دې اړه قناعت ورکړ چې باید د افغانستان د کوکنار په مبارزه کې برخه واخلي او یوه نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. د 2002 میلادي کال په پسرلي کې برټانیې د دغې مبارزې مسؤلیت په غاړه واخیست او یو پروګرام یې ترتیب کړ چې پر بنسټ به یې هر بزګر د کوکنارو د 1 هکټار په خنثی کولو سره $200 ورکول. د دغه 10 میلیونه ډالر پروګرام د اوازو په اورېدلو سره افغان بزګرانو دا ځل د کوکنارو کښت څو چنده زیات کړ چې یو څه اندازه به یې له برټانیا څخه د پیسو په بدل کې له منځه وړل او پاتې نور به یې بیا په عادي بڼه بازار ته وړاندې کول. ځینو نورو بیا د کوکنارو له غوټو د شیرو تر ایستلو وروسته له برټانویانو څخه د پیسو په بدل کې له هغه له منځه وړي. میټرینکو وایي افغانان هم لکه د نړۍ ډیر نور خلک پیسه دوست دي او که پیسې ورکوي نو هر څه ډول ژمنه وعده در سره کوي. هغه زیاتوي برټانویان به راغلل او افغان بزګرانو ته به یې پیسې ونیولې چې فصلونه مو له منځه یوسئ. افغانانو به ژر ژر ورته ویل چې ولې نه همدا اوس به اور ور واچوو. د دې خبرې په اورېدو سره به برټانویان هم بیرته تلل، داسې به افغانانو 2 ځایه ګټه کوله. په 2004 میلادي کال کې افغان بزګرانو د ځمکو په اړولو سره د کوکنارو د بیا کارلو تطابیع ونیوله او برټانیا هم نه پوهېده چې مخه یې څنګه ونیسي. د بوش اداره هم نه پوهېده چې دخالت وکړي که نه، خو د امریکا د کړکېچنې بیروکراسۍ له امله د دې ستونزې په اړوند د واحد تصمیم نیول ستونزمن و. د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال نشه یي توکو او قانون پلي کولو څانګې مسؤلیت درلوده چې د امریکا په پالیسۍ نظارت وکړي، خو په دې برخه کې د تورن جنرال ډیوډ بارنو په حواله یوازې یو نفر په کابل کې د امریکا په سفارت کې ګمارلی و. له بل لوري د امریکا د نظامی ځواکونو وړتیا او ځواک په دې برخه کې د بهرنیو چارو له وزارت څخه زیات و، خو د دفاع وزارت نه غوښتل چې ځان ته نشه یي توکو په معضل کې ښکېل کړي او خپل پوځیان او سرچینې یې پکې ضایع شي. همدارنګه CIA هم نه غوښتل د مخدره توکو په دام کې د راښکېلېدو له امله د ځینو جنګ سالارانو چې له همدې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کولې دوستي او ملګرتیا له لاسه ورکړي. ناټو هم نه پوهېده چې په دې برخه کې څه وکړي. برټانیي تورن جنرال پیټر ګلیچریسټ چې د 2004 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د بارنو مرکزي قومندان ووایي چې په دې هکله د سازمانونو داخلي اختلافات زیات و. مثلا زما د هیواد سازمانونو به یو څه ویل، د امریکا او برټانیا به یې بل څه ویل. هغه زیاتوي دا یو بندبست و، هیڅ تګلارې کار نه کاوه، په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېده. د 2004 میلادي کال په نومبر کې د دفاع وزیر ریمسفیلډ د پینټاګون د پالیسۍ مشر ته د واورې یو بڅرکی ولېږه چې په هغه کې د افغانستان د کوکنارو په اړوند د بوش د ادارې تګلارې څخه شکایت کړی او لیکلی یې و. په افغانستان کې د مخدره توکو ضد ستراتیژۍ ته په احترام، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې تفاهم او هماهنګي نشته. تر اوسه هیڅوک نه دي ګمارل شوي.
کله چې د 2004 او 2006 میلادي کلونو ترمنځ د ځانمرګ او نورو بریدونو کچه ډیره شوه، نو د کانګرس ځینې غړو او د مخدره توکو ضد ادارو استازیو استدلال کاوه چې د طالبانو د تمویل سرچینه همدا کوکنار او مخدره توکي دي چې باید مخې ونیول شي. خو ځینې نورو بیا د طالبانو مالي سرچینې او محرکونه مغلق او پیچلي ګڼل او یوازې د نشه یي توکو پیسو ته نه رامحدودول. د بوش ادارې پریکړه وکړه چې د نشه یي توکو مسئله جدي ونیسي او هر کال $1 بلیون د همدې موخې لپاره ځانګړي کړي. د افیونو او تریاکو پر ضد د جګړې اعلانولو سره امریکا په افغانستان د جنگ دوهم څپرکی پیل کړ. بارنیټ روبین چې د افغانستان د چارو متخصص او د ملګرو ملتونو لخوا مشاور تیر شوی و، وایي چې د بوش ادارې د طالبانو تر شا محرکونه او منابع په ناسمه بڼه درکړي وي. هغه د زده شویو پندونو مرکې ته وویل، موږ دا سنګرله چې د طالبانو جیبونه د تریاکو له پیسو ډک دي او طالبان ټول په تریاکو چلیږي، یعنی تریاک طالبان دي. له بل لوري له طالبانو پرته ځینې نور کسان هم د تریاکو له تجارت ته تغذیه کېدل. ډیری لوړپوړي حکومتي چارواکي چې د واشنګټن کلک متحدان هم وو د تریاکو کاروباریان وو. دوی به تریاک د خپل نفوذ او زور په مټ راټولول. زیرمه او قاچاق کول به یې. امریکایي چارواکو ناوخته په دې پوه شول چې په تریاکو ککړ چارواکي او فاسدین د یوه بل ستر جنګ زنګ خطر دی او د دې امکان شته چې افغانستان د دوی په اصطلاح د تریاکو په دولت باندې بدل شي. د 2004 میلادي کال د اکتوبر د واورو په یوه بڅرکي کې ریمیسفیلډ له پینټاګون سره د فرانسې د دفاع وزیر هغه اندېښنې شریکې کړې وې چې ویلي وه د تریاکو تولید او پراخېدونکی بازار شاید د قرضي قدرت ته ګواښ پېښ کړي. ریمیسفیلډ لیکلي وه هغه د فرانسې د دفاع وزیره فکر کوي چې باید د داسې یو حالت د رامنځته کېدو مخه ونیسو چې په هغه کې د تریاکو پیسو واک ته د رسېدلي چارواکي او پارلمان د قرضي مخالفت وکړي او حکومت د فساد په ځاله بدل شي. کال وروسته سفیر نیوم هاو همدې ته ورته یو خبرداری ورکړ. نوموړي د 2015 میلادي کال په یوه رسمي محرم ډیپلوماټیک لیک کې واشنګټن ته خبر ورکړی چې زموږ ډیری کسان دا سالمه ویره لري چې په افغانستان کې د نارکوټیک یا تریاکي سکتور وده به د افغانستان د فساد کنټرول د هر څه له لاسه وباسي. هغه زیاتوي دوی ویره لري چې د تریاکو د کښت تولید او قاچاق له لارې راغونډې شوي غیر مشروع پیسې به د افغانستان تازه او مشروع زېږېدلی او په زانګو کې زنګېدونکی دولت به له منځه یوسي. د دې ټولو سره سره د امریکې چارواکي د عدم تفاهم له امله واحدې پریکړې ته نه رسېدل. کله چې د سیند نڅا عملیاتو ماته رابرسېره شوه او د ټراکټورونو او لرګیو په واسطه د کوکنارو محوه کول غیر مؤثر ثابت شول، نو د بوش ادارې او په ځانګړې توګه د کانګرس غړو د کوکنارو د امحا لپاره د هغې جدي تګلاره وړاندیز وکړ چې په کولمبیا کې د کوکاینو د له منځه وړلو لپاره طراحي او تطبیق شوې وه. د دې تګلارې هسته‌یي برخه په دې متمرکزه وه چې د کوکنارو پټي باید د نبات وژونکي کیمیاوي درملو د شیندلو له لارې له منځه لاړ شي. دا تګلارې د کولمبیا پلان په نوم ونوموله او د ځینو ګنګوسو او ویرو سربیره چې ویل کېدل دغه زهري درمل د سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي، د بوش ادارې د هغې له تطبیق سره رضایت وښوده. ځینو امریکایي چارواکو د بیلابیلو دلایلو په اقامه کولو سره ویل چې دا تګلاره به په افغانستان کې پایله ورنه کړي. د بوش د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پرسونل مشر جان ووډ د زده شویو پندونو مرکې ته وویل، کله چې په کولمبیا کې دغه درمل کارول کېدل نو د کولمبیا ولسمشر الوارو یورایب د دې طرحې پلوي او د کولمبیا ضد مبارزه کې جدي او ثابت و. د دې طرحې پلوی او د کوکاینو ضد مبارزه کې جدي او ثابت و. هغه وایي یورایب دا ادعا وکړه چې رهبر و چې د جګړو او کوکاینو تجارت ترمنځ یې تړاو لیده. همدارنګه د کولمبیا پوځ هم باکفایته او وړ پوځ و. برعکس افغان ملي ځواکونه ډیر زیات ضعیف او رهبر یې کرزی د مبارزې ته چندان ژمن نه و. په عامه ویناو کې باکسه هم کرزي ویل چې د تریاکو کښت له تروریزم څخه خطرناک دی او د هغه پر وړاندې یې جهاد اعلاناوه، خو په پټه کې کرزی هم په دې برخه کې مشکوک او سست و. کرزي او د هغه کابینې د امریکې لخوا د نبات ضد زهري درملو شیندلو وړاندیز ونه مانه او ویره یې درلوده چې که عام ولس په خپلو پټیو د امریکایي هلیکاپټرو لخوا شیندل کېدونکي مایع وویني نو شاید پاڅون وکړي او یو بل سرخوږی جوړ کړي. د 2003 میلادي او 2015 میلادي کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکې سفیر زلمي خلیلزاد وویل کرزی داسې فکر کوي چې دا کار به افغان بزګرانو ته د کیمیاوي جګړې په څیر ښکاره شي او پر وړاندې به اقدام وکړي. له بل لوري افغان چارواکي هم پوهېدل چې د تریاکو بشپړ امحا به د هېواد اقتصاد ته ستره ضربه ورسوي او د بانډو خلک به د اقتصادي ستونزو له امله له دولت څخه بېزاره کړي. د نړیوالو نشه یي توکو او قانون تطبیقونکي مرکز INL مدیر په دې هکله وویل،
له افغان چارواکو د دې غوښتنه چې د تریاکو ټول تجارت صفر کړي په دې معنا دا لکه د امریکې ولسمشر ته چې ووایي د میسیسپي د سیمې ټول اقتصادي فعالیتونه په پټه ودروه. هغه زیاتوي هغه څه چې موږ له افغانانو غواړو همداسې یو څه معنا لري. د بوش ادارې د پر ملاتړ سربیره امریکایي نظامیان د دغو درملو له شیندلو سره چندان جوړ نه وه، ځکه د دوی په آن د تریاکو د کښت مخنیوی دوی ته د قانون د تطبیق اړوند مسئله ښکارېده. او بله دا چې د ویتنام د جګړې هغه ترخه خاطره یې ور په زړه کوله چې د یوه ځنګل د پاسه د زهري درملو د پاشلو له امله د دوی پوځیانو ته هم روغتیایي زیانونه اوښتي وه. په دې برخه کې د نظامیانو چوپتیا او زړه نازړتوب د امریکا په کانګرس کې نه لګېده. په سیاسي لحاظ د دې خبرې منطقي توضیح چې امریکا ولې د داسې یوه هیواد ژغورلو او دولت جوړولو ته ملا تړلې چې د نړۍ په کچه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ستونمنه وه. له هغه بدتره دا چې په اخبارونو او ورځپاڼو کې به امریکایي پوځیانو تصویرونه خپرېدل چې د کوکنارو په پټیو به ورګډ وه، که څه هم دوی ته امر شوی و چې د بزګرانو له کرکیلو سره هیڅ غرض ونه لري. د سین نڅا د عملیاتو تر پیلېدو وروسته د 2006 میلادي په مارچ کې د امریکا د کانګرس غړي پیټر ویکسټر په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان په طرف روان شو څو د تریاکو د امحا په تړاو له افغان پوځ، امریکایي او برټانیي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دوی د ANL د سازمان د هلیکوپټر په وسیله د هلمند مرکزي سیمو ته لاړل. د غټو او پراخو سترګو کانګرس غړی د سفر پر مهال متوجه شو چې د هلمند په غرونو او زرغونو کې په ټیټه او هسکه هره خوا د کوکنارو کروندې لیدل کېږي. حتی د لښکرګاه د ښار په اطرافو کې هم تریاکو پرېمانه پټي د لیدو وړ دي. د دغه یونلیک په رسمي لنډیز کې راغلي و چې د کوکنارو کرکیلې تقریبا حاضره مطلقې دي. هر طرف هر ځای له هلیکوپټر څخه د کوکنارو سلګونه پټي په اسانه د مشاهدې وړ دي. ځینې تازه کرل شوي او ځینې نور بیا تازه پاخه شوي دي. خو ځینې امریکایي ډیپلوماتانو د امریکایي نظامیانو ویره او اندېښنه درک کولی شوه چې نه یې غوښتل د پټیو بزګران په خپلو دښمنانو واړوي. ریچارډ بوچر چې د 2004 میلادي او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د جنوبي اسیا د پالیسۍ د نظارت په برخه کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت استازی و، وایي چې پوځیان ګرم نه دي. که زه هم د دوی پر ځای د کوکنارو د یوې کروندې مخې ته ولاړ وای نو ځان مې تیر راوسته او ویل مې چې څه ښکلي ګلان دي، ځکه دوی نشوه کولی چې د کوکنارو د فصل په لیدو سره په پټي ورګډ شي او د له منځه وړلو په غبرګون کې د بزګر غوسه راوپاروي او په دوی ډزونه وکړي. د 2015 میلادي او 2007 میلادي کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکې سفیر نیوم وایي چې نوموړي د خپلې وظیفوي تصدۍ په دوره کې ټولو هغو کانګرس غړو او امریکایي چارواکو ته چې د سفارت ته به ورتلل استدلال کاوه چې امریکا باید د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې یو اوږدمهاله تګلاره تر لاس لاندې ونیسي. د هغه په نظر د بانډو بزګران کلونه وخت اړتیا لري ترڅو د خپل اقتصادي بقا لپاره د کوکنارو پر ځای نور بدیلونه پیدا کړي. د زده شویو درسونو په مرکه کې نیوم یادونه وکړه چې د کانګرس غړو او حکومتي چارواکو لخوا په لنډمهاله حل لارو ټینګار زیات و، مثلا فزیکي امحا او یا د درملو شیندل. هغه وایي د کانګرس غړو د ملموس او محسوسو پایلو غوښتنه کوله، که څه هم پوهېدل چې دا د دې ستونزې لپاره هیڅ ساده حل لاره نشته. هغه زیاتوي واشنګټن په دې نه پوهېده چې د نشه یي توکو ضد بریالۍ مبارزه ډېرو زیاتو محلي پراختیایي کارونو او هڅو ته اړتیا لري. د 2006 میلادي کال په پای کې معلومه شوه چې د سین نڅا عملیات چندان حاصلخیزه نه وه. په همدې کال کې افغانستان د کوکنارو په تولید کې نوي ریکارډ جوړ کړ او د کرکیل په کچه یې 9.50% زیاتوالی راغی. راتلونکی کال له هغه هم بدتر و او دا کچه 14% نور هم زیاته شوه. په 2007 میلادي کې سپینې ماڼۍ افغانستان ته نوی سفیر ولیږه چې ویلیام ووډ نومیده. نوموړی پخوا د کولمبیا په هیواد کې د امریکا ارشد ډیپلومات او د کوکنارو د امحا په برخه کې د کیمیاوي درملو د شیندلو سخت ملاتړی و، حتی تر دې چې په کیمیاوي لایحه باندې مشهور و. ووډ په کرزي فشار راوړ چې د کیمیاوي درملو له شیندلو سره رضایت وکړي، خو هغه وخت افغان رهبر پوه شوی و چې واشنګټن په دې برخه کې دروغ ورته ویلي او د کیمیاوي درملو شیندل مسؤل نه دي. حتی بوش به خپله د کرزي څخه د دې طرحې د منلو غوښتنه وکړه، خو د کرزي اخري ځواب نه و. د 2008 میلادي کال په جنوري کې ریچارډ هولبروک چې ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی استازی و د بوش په اداره نیوکې وکړې چې د تریاکو ضد جګړه کې ناغېړي کوي. نوموړي د واشنګټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي و چې د امریکې په تاریخ کې تر ټولو ضعیف او ناکامه پالیسي همدا ده. هغه ادعا کوله چې دا پالیسي یوازې د پیسو ضایع نه بلکې د طالبانو او القاعده د تقویت په معنا ده.
نوموړي په افغانستان کې د امریکا د کوکنارو ضد پالیسي د نشه یي توکو فاجعه جوړونکې پالیسي وګڼله. هغه ته وروسته ډېر ژر فرصت په لاس ورغی ترڅو خپله حل لاره وازمایي.